ناز اقبال او جاوید فیضا په خپله پریکړه پښیمانه شوي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ویډیو کې ډیر څه پراته دي. که مو ویډیو خوښه شوه در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. ناز اقبال او جاوید فیضا په خپله پریکړه پښیمانه شوي. تیره شپه د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې ناز اقبال له خپل افغان خاوند جاوید فیضا څخه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله طلاق واخیست او خاوند هم طلاق ومانه، خو نن یو ځل بیا دواړه په خپله پریکړه باندې پښیمانه شوي دي او وایي چې په خپلو کې به د ګډ ژوند کولو پریکړه بیرته د مذهبي احکامو له مخې کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د ناز اقبال او د هغې د خاوند جاوید فیضا ترمنځ د طلاق ویډیو د خپرېدا وروسته دواړو پریکړه کړې چې په خپلو کې به بیرته د ګډ ژوند کولو پریکړه د مذهبي احکاماتو له مخې کوي. په خپره شوي ویډیو کې ښکارېدل چې ناز اقبال له خپل خاوند جاوید فیضا څخه غواړي زه ناز اقبال په خپل هوش او حواس کې په خپله جاوید فیضا نه طلاق اخلم، زما نور د ده سره ژوند نه تیریږي. جاوید فیضا هم په ځواب کې 3 ځلې خپلې میرمنې ته د هغې په خوښه د طلاق ورکولو نوم تکرار کړ او طلاق یې کړه. د طلاق د ویډیو د خپرېدا وروسته ناز اقبال او جاوید فیضا امریکا غږ ډیوي راډیو ته ویلي دي چې دوی په خپله پریکړه پښیمانه شوي دي. دواړه وایي په ژوند کې له موږ سره یوه ستره تیروتنه شوې ده او په جذباتو کې دغه پریکړه کړې ده، ځکه دواړه ماشومان لري او نه غواړي چې د ماشومانو ژوند یې په دې پریکړې تریخ شي. د اسلامي قانون له مخې هم یو مسلمان خپلې ښځې ته د 3 طلاقونو ورکولو اجازه لري چې د طلاق تورې 3 ځلې پکې تکرار کړي. دوی هم په دې ډول سره یو له بل جلا شوي دي. نازیه او جاوید فیضا وایي چې له دغې تېروتنې وروسته به یې له دیني عالمانو هم پوښتنه کړې چې بېلابېلو عالمانو ورته د حل لاره چاره ښودلې ده. درنو دوستانو دغه وه د موږ نننۍ ویډیو که خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ.